د چین په نړیوال وارداتي نندارتون کې یو شمېر افغاني تولیدات هم نندارې ته وړاندې شوي دي چې له ډلې یو د کندهار انار دی چې په لومړي ځل پکې نندارې ته وړاندې شوي دي. د سوداګرۍ او پانګونې خونې مرستیال خانجان الکوزی وایي چې په دې نړیوال نندارتون کې افغاني تولیدات نندارې ته ایښودل ډېر ستر اهمیت لري، په داسې حال کې چې د چین هیواد لوړپوړي چارواکي هم لیدو ته ورځي او ستاینه یې کوي. واقعا په داسې نمایشګاهو کې زموږ د قندهار انار او زموږ انار او تازه میوه نمایش ته کې خوستل د غټه اهمیت لري. موږ ته په مارکیټ کې، موږ ته په بازار کې، په جهاني اتوریته او په جهاني تجارت کې خاص اهمیت لري. او بیا چې د چین لوړپوړي چارواکي د دې نمایشګاه نه لیدنه کوي او بیا هغه توصیفوي، د فوق العاده یو ښه نیت او ښه نظر دی د چینایانو سره چې د افغانستان او د افغانستان د خلکو او د افغانستان د تولیداتو او محصولاتو په ارتباط لري. په کابل ښار کې یو شمېر انار پلورونکي وایي چې په افغانستان کې ډول ډول انار شته دي، خو د ښه خوند او کیفیت له امله بیا د کندهار انار ډیر مشهور دی او په کور دننه هم ښه بازار لري. افغانستان کې خو څو رقم انار دی خو د کندهار ډیر مشهور دي. دا خلک ډیر خوښوي فعلا وخت کې، او کندهار ځان ته ځای لري، دا ځان ته ځای لري. دا په دې خوښوي چې دانه نرمه ده او توره ده. شکر نه ښه ده، گزاره کوي 400 300 500 ګټو. هغه چې ډیر مشهور دی په ټول افغانستان کې د قندهار انار مشهور دی، او بل د کوی صافي هم دی. دا د کوی صافي نه لري دغه چلمتري کې ښکته کېږي، موږ هم دغه ځینې اخلو بیا راوړي دلته یې خرڅوو. مزرې کې شکر دی. بل خوا بیا د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویان د اخندزاده عبدالسلام جواد چین د افغانستان یو سوداګریز شریک یادوي او زیاتوي چې د چین په نړیوالو نندارتونونو کې ګډون کول زموږ د هیواد او سوداګرو لپاره ډیر اهمیت لري. چین یکی از شرکای عمده تجاری افغانستان به شمار میاد. چین د افغانستان یو سوداګریز شریک شمیرل کیږي. د چین په نندارتونونو کې زموږ د سوداګرو ګډون او دغه راز هلته زموږ د هیواد تولیدات نندارې ته ایښودل ډیر اهمیت لري. د ویلو ده چې تر دې وړاندې هم زموږ سوداګر توانېدلي وو چې په دا ډول نندارتونونو کې ښه مقام ترلاسه کړي، او په همدې توګه ټولو ګډونوالو ته هم دا ثابته شوې ده چې افغانستان یو معدني او زراعتي هیواد دی او په ټوله کې د دغه هیواد تولیداتو ډیر پیرودونکي خپل کړي دي. د چین نړیوال وارداتي نندارتون چې د روان نومبر میاشتې په 5 نیټه په شانګهای کې پیل شوی تر 10 نیټې پورې به دوام وکړي. د یادولو وړ ده چې په دې نړیوال نندارتون کې افغان سوداګرو د خپلو نورو تولیداتو ترڅنګ زعفران، جلغوزي او په لومړي ځل د کندهار انار هم نندارې ته وړاندې کړي دي.